پاکستان و مشرانو ته مهمه خبره دا ده چې دا اور مو پخوا بل کړئ، هم مو موږ ته تاوان ورسوئ، هم اوس د دې اور لمن تاسو ته رسېدلی. اضافه تر دې اور مه بلوئ، دا لر و بر افغانان په ارامه پرېږدوئ چې خپل ژوند وکړي. دغه د ټول شموله حکومت تعریف تر اوسه پورې واضح شوی نه دی، مختلف تعریفونه دي. اول ټول شموله کلمه ښه کلمه نه ده، چې که د دې معنا دا وي چې بیرته د سیاسینو ترمنځ قدرت وویشل سي، دا غلط سیاست دی، دا صحیح نه ده. اجالتا زموږ ټوله فکر په دې باندې دی چې دا یوازینی سیاسي بهیر چې پیل سوی دی د دوحې بهیر چې په هغې کې تقریبا دا 25 هېوادونه سره راټول سوي دي او یو هدف ورته ټاکل سوی دی چې په افغانستان کې صلح او یو مشروع نظام راسي. د دې قسم ملاتړ وکړو چې دغه خدای یو کامیابي ته ورسوي. څه فکر کوئ د اوکراین مسلې او په منځني ختیځ کې وضعیت اوس بالاخره نړیواله ټولنه دې ته مجبوره کړې چې لوټه باندې پښه کېږدي په اصطلاح او افغانستان یې تر ډېره پورې هېر کړی ده؟ تاسو هم په دې نظر یاست؟ افغانستان خو تر ډېرې اندازې پرې خپل اهمیت و دوی ته د لاسه ورکړی دی. هغه اهمیت چې افغانستان پخوا و دوی ته درلودی هغه اوس نه لري. د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط 3 کاله وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، دغه ډله ظاهرا خپل واک ته پراختیا ورکوي، خو سیاسي مخالفین یې بیا ویشل شوي ښکاري. افغانستان اوس مهال د نړیوالو سیاسي تعاملاتو په کوم موقعیت کې قرار لري؟ آیا دغه هیواد هیر شوی دی او یا هم د نړیوالو پام یې ځان ته رااړولی دی؟ د نن ورځې په دې ځانګړې خپرونه کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام له وروستي بهرنیو چارو وزیر ښاغلي حنیف اتمر سره ځانګړې مرکه لرو. د دغو موضوعاتو ترڅنګ به د سیمې د هیوادونو ښکیلتیا او د طالبانو اوسني نظام ته هم په دې خپرونه کې کتنه وشي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی حنیف اتمر، ډېره مننه چې موږ ته د مرکې دپاره وخت ځانګړی کړ. کور مو ودان. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. غواړم خپله مرکه په 3 برخو کې سره وویشو. لږ به مکس په تیرو 3 کالونو د هغه نه مخکې او اوسني وضعیت او د راتلونکي په هکله به هم ځینې خبرې او پوښتنې ولرو. ښاغلی اتمر، که په سر کې دا راته ووایي چې اوس مهال اگر چې ډېر کم له رسنیو سره خبرې کوئ، څه فعالیتونه کوئ، په څه بوخت یاست او فعالیتونه مو په کوم مسیر کې روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. دا خبره صحیح ده چې په رسنیو کې لږ ظاهرېږم. پخوا هم همدا شکل وي، اما په دې باندې پوهېږم چې دا زموږ یو مسؤلیت دی چې په رسنیو کې د افغانستان په هکله په هغه څه چې پوهېږو هغه افغانستان و خلکو ته ورسو. دا کار هرومرو کوو او دا به انشاءالله تر دې نور به ښه سي وضعیت. اجالتا زموږ ټوله فکر په دې باندې دی چې دا یوازینی سیاسي بهیر چې پیل سوی دی د دوحې بهیر چې په هغې کې تقریبا دا 25 هېوادونه سره راټول سوي دي او یو هدف ورته ټاکل سوی دی چې په افغانستان کې صلح او یو مشروع نظام راسي. د دې قسم ملاتړ وکړو چې دغه خدای یو کامیابي ته ورسوي. نو زموږ د حرکت د صلح او عدالت د ملي خوځښت حرکت هغه ټوله فکر هم دا دی چې د افغانستان ستونزې، بحرانونه بې د دې چې افغانستان ته یو مشروع نظام راسي او دایمي صلح راسي نه حلیږي. نو زموږ ټوله فکر او ذکر پر همدې مسلې باندې دی. ښاغلی اتمر، د دوحې موضوع ته، د دوحې پروسې ته هم راځو، خو تر هغه مخکې سیاسي خوځښتونه د طالبانو تر بیا راتګ وروسته ګڼ سیاسي خوځښتونه جوړ شول. ځینې په نظامي ابعادو باندې کار کوي، ځینې په سیاسي لارې غواړي فعالیت وکړي. ستاسو د خوځښت د مسیر کوم طرف ته دی او له کومې لارې غواړئ له طالبانو سره، له نړیوالې ټولنې سره تعامل او مخ ته ولاړ شئ؟ موږ پر سیاسي جوړجاړي باندې تاکید کوو. موږ وایو چې په افغانستان کې یوه سیاسي ستونزه ده، یو سیاسي مشکل را پیدا سوی دی او د سیاست د لارې باید حل سي. په دې کې موږ پر نظامي حل لارې باندې تاکید نه کوو. موږ وایو چې یوه دغه ټوله سیاسي ظرفیتونه، دا ټول سیاسي امکانات په ملي او بین المللي سطح چې موجود دي،
دا باید د سولې دپاره او د یو مشروع نظام د راتګ دپاره استفاده سي. هغه ورونه چې په علاوه پر سیاسي مسلې باندې پر نظامي هم تاکید کوي، یوه ښه خبره دا ده چې په همدې هدف کې ټوله سره مشترک یو، ټوله مشترک فکر کوو چې د یو مشروع نظام راتګ باعث د دې کېږي چې صلح دوامداره سي په افغانستان کې. ټول همدغه د سیاسي لارې غواړو، اما هغوی په دې هم تاکید کوي چې که چیرې سیاسي حل لاره مؤثره نه وي او نتیجه ورنه کړي، نو دوی حاضر دي په نظامي حل لارو باندې هم فکر وکړي. ستاسو خپله ارزونه څه ده؟ آیا تیر وخت په کتو سره تاسو له مختلفو سیاسي جریانونو د سولې په پروسه کې هم دخیل واست او په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان په سیاست کې ډېر مهم رول درلوده، فکر کوئ چې طالبان په داسې موقف کې دي چې د سیاست له لارې به مخته ولاړ شي؟ ځکه د دوی دریځ تر ډېره پورې ډېر واضح دی، دوی تر ډېره پورې په دې ټینګار کوي چې موږ په افغانستان کې حاکمیت لرو او زموږ طرف مقابل څوک نشته چې موږ ورسره خبرې وکړو. دغه سیاسي حل لاره د کوم ځای ته رسېدلې ده او فکر کوئ دا به نتیجه ورکړي؟ موږ مصمم یو چې کار وکړو چې دا سیاسي بهیر نتیجه ورکړي. هغه په دې خاطر چې که طالبان دي که نور دي چې دا ادعا کوي چې بس دوی قدرت ته رسېدلي دي نو دوی مخته ځي او سیاسي حل لارې ته به غاړه کښېنږدي، دوی یو لویه سهوه کوي. دا 3 کاله وسول، هېڅوک حاضر نه دی، نه په ملي سطح نه په بین المللي سطح چې د دوی نظام حاکمیت مشروع وګڼي. او که نظام او حاکمیت مشروع ونه ګڼل سي، دوی د ملي او بین المللي همکاري او مرستې څخه محروم کیږي. نو بنا دوی دا قوت بیا نه لري چې د بشري بحران، اقتصادي بحران، سیاسي بحران او امنیتي بحرانونه حل کړي. یعنی مسئله دا نه ده یوازې چې مشروعیت یو سیاسي انتزاعي موضوع وي، مسئله دا ده چې مشروعیت مستقیما د ملي او بین المللي همکاري او مرستو سره ارتباط لري. که دوی دا مشروعیت راه نه وړي، د دغې ملي او بین المللي همکاري او مرستو څخه به محروم وي. دغه مشروعیت به څنګه ترلاسه کیږي؟ د انتخاباتو له لارې؟ ځکه طالبانو خو په وار په ډېر ښکاره ډول ویلي دي چې انتخابات ته ځای نشته په افغانستان کې، د دوی موقف ډېر واضح دی. نو دغه مشروعیت به څنګه ترلاسه کیږي؟ د نړۍ تجربه چې په هغې کې اسلامي نړۍ هم شامله ده، خو دا ده چې مشروعیت د خلکو د ارادې سره راځي او بیا د مشروعیت ساتل د یو نظام په پابندي پورې اړه لري چې د خلکو حقوق او غوښتنو ته مسؤل دی که نه دی. یعنی دا 2 خبرې دي، یو راتګ د مشروعیت دی او دویم ساتل د مشروعیت دی. موږ په دې دواړو باندې تاکید کوو. دا یوه مسله. دویمه مسله، و طالبان ته دا خبره کوو چې ورونو، نه یوازې تاسې دغه انحصار لرئ پر شریعت، پر تفسیر باندې او پر پوهې باندې. په دې نړۍ کې حد اقل څه د پاسه 50 هېوادونه د OIC د بین المللي سازمان غړي دي. موږ به دوی ته وایو چې راځئ چې کښېنو، اول خپل منځ وکړي، بیا که د شریعت مسله مطرح کوي، دا ټوله اسلامي نړۍ سره به کښېنو. هر شی چې په اسلامي نړۍ کې په عمومي ډول د منلو وړ وي، نو دوی هم مجبور دي چې هغه ومني. په اسلامي نړۍ کې په عمومي توګه انتخابات او د خلکو راوتل چې رایه ورکړي او خپل اراده تمثیل کړي، دا منل سوې خبره ده. او طالبان نشي کولی چې افغانستان یا د نور د حقوقو مسله چې د تحصیل موضوع ده، د کار موضوع ده، د ښځو د حقوق مسله ده، دا په نور اسلامي نړۍ کې که دوی یو مثال و ماته راوښیي چې په دغې هېواد کې د دوی په رقم چلند کېږي، نو خلک به یې ورسره ومني. دغسې یو مثال نشته. بنا دوی داسې یو کار کړی دی چې افغانستان یې هم د افغانستان د کلتور سره لرې کړی دی او هم یې د دنیا د اسلامي نړۍ د اصولو سره او هغه ارزښتونه چې منل سوي دي د هغې سره لرې کړي دي. نو بنا زموږ غږ پر دوی باندې دا دی چې دا کښېني، خبرو ته کښېني، په خبرو کې دا مسله حل کړو.
دا نه په جنګ حلیږي نه په زور حلیږي. ښاغلی اتمل، تاسو د خبرو او کېناستلو یادونه وکړه. د دوحې تر تړون مخکې هم په دوحه کې په نورو ځایونو کې هم بعضې تماس ډلې جوړې شوې وې. د هغه وخت د افغان سیاستوالو ځینو سیاسي حرکتونو له طالبانو سره څو کلونه خبرې وکړې. فکر کوئ چې دغه لاره سمه ده، او که د فشار له لارې ځینې بیا د فشار او ځینې بیا د سیاسي فشارونو خبره کوي چې پخوا یې نتیجه نه ده ورکړې، نو اوس چې طالبان په یو نسبتا قوي موقف کې دي، حاکمیت د دوی په لاس کې ده، فکر کوئ چې دوی به غاړه کیدي او افغانانو سره به له سیاسي څیرو سره به کیدي تر څو حل لاره پیدا کړي؟ شو طالبانو ته خو خبرو نتیجه ورکړې ده، اگر چې د افغانستان د خلکو په ګټه به نه وه، خو دوی کښېنستل، خبرې یې وکړلې د امریکې سره او نتیجې ته ورسېدل. هغه دی اوس و دوی ته وایو چې په هماغه خبرې مو چې امریکې سره کړي وي، یو توافق مو کړی وي، په هغه کې مو امضا کړې ده چې بین الافغاني خبرې باید وسي او د ټولو افغاني جوانبو د اجماع سره یو نوی اسلامي نظام جوړ سي. موږ به دوی ته وایو چې یو مسلمان چې تعهد کوي، خو د قرآن عظیم شان حکم دی چې هغه تعهد ته باید غاړه کښېږدي، هغه تعهد باید ترسره کړي. نو دا تعهد مو کړی دی. که تیره کې مو هم د افغانانو سره په خبرو کې یعنی خپل تعهدات د پښو لاندې کړل، او اوس هم کوئ، هم په تیره کې په صحوه واست، هم اوس په صحوه یاست. دا صحوه مه کوئ، ځکه دا صحوه هم و تاسو ته تاوان لري، هم هیواد تاوان لري. بیرته به همغه خونړۍ دوره تکراره سي. د دې مسؤلیت به ستاسو په غاړه وي. بنان موږ به دوی ته وایو چې د سیاسي لارې پرمخ تلل یو انتخابي شی نه دی، یو ضروري او حتمي خبره ده د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د صلح دپاره. او دوی باید دا مسله په ښه نیت او په عاقلانه ډول ومني. تر څومره چې د ما په یاد دي دغه د دوحې تړون یوازینی تړون ده چې تر اوسه پورې طالبانو لاسلیک کړی ده. تاسو هم ورته یادونه وکړه. په همدې موضوع به هم لږ خبرې وکړو. آیا هغه تړون اشتباه و چې لاسلیک شو، او د افغانستان د اوسني وضعیت ستاسو په نظر لاملونه څه وو؟ کوم ځای کې د افغانستان په معضله کې اړوندو اړخونو اشتباه وکړي چې افغانستان اوس په دغسې یو وضعیت کې دی؟ اشتباه د څلورو خواو څخه سوې ده او ملامتي په څلورو خواو باندې ده. اول د افغانستان ملامتي یې ګرځي د افغانستان سیاسي او دولتي مشرانو ته، د جمهوریت و مشرانو ته. او په دې هکله زما دریځ واضح دی، زموږ د حرکت دریځ واضح دی چې موږ د حساب ورکونې او یو عدالت بهیر په دې هکله غواړو، او اول به پخپله پکې ګډون وکړو. دویم مسئولیت د طالبانو و مشرانو ته متوجه دی چې دوی د صلح فرصت ونه منئ او په زور یې تاکید کوئ، او اوس یې نتیجې سره مخامخ دي. دریم مسئولیت د امریکې په ادارې پورې تړاو لري چې په غیر مسئولانه توګه او بدون د ضروري شرایطو یې تصامیم ونیول. څلورم پاکستان په اردو پورې تعلق لري، هغه اردو چې تر آخره تاکید کوي د افغانستان د جمهوریت پر سقوط باندې، او نن دی په خپله په بغارو دی او په ژړا دی چې څه حال ورباندې راغلی دی. موږ ورته ووایو چې ورځ به دې تر دې به ته رسي. تا د افغانستان کښتۍ ډوبوله، اوس په خپله په مصیبت کې اخته سوی، او موږ دا خبرې کړې وي. ما به په زرهاوو ځلې دا خبره د پاکستاني مشرانو ته په مختلفو وظایفو کې چې مې درلودل دا خبره به مې کړې. نو نن هغه وضعیت پر راغلی دی. اوس مسله دا ده چې دا ټوله باید د هغه مصیبت څخه درس واخلي. د دوحې موافقتنامه صحیح موافقتنامه نه وه. هم امریکا په دې کې ملامت دی او هم طالبان. اما چې بیا یې وکړه هم دا موافقتنامه، خو وایي چې هغه تعهدات یې خو عملي کړي. هغه تعهداتو کې خو دا دغه موضوع وه د بین الافغاني خبرو. که هغه عملي نه کړي دا به ستاسو دویمه اشتباهي، دویمه جفا به مو وي. فلهذا
د یو جفا تکرار، د یو اشتباه تکرار، دا نه د دوی په ګټه دی، نه د افغانستان په ګټه. زه په دې باور یم چې که په دې خلکو کې یو صادقانه او عاقلانه فکر حاکم سي، نو هرومرو دې تعهداتو ته باید غاړه کښېږدوي او دا سیاسي بهیر باید مخته ولاړ سي. ښاغلی اتمر، د دغه تړون د نه عملي کولو دپاره کوم مشخص تضمینونه موجود وو چې د نه عملي کېدو په صورت کې به څه کیږي؟ اوس خو لیدل کېږي چې دغه تړون تر ډېره پوره نه دی عملي شوی. نه، داسې خاص تضمین پکې نه وی، بلکې تضمین دننه په تړون کې داسې وی چې دوی به هر قدم چې پورته کوي په داسې یو حالت کې باید پورته سي چې د دواړو د خوا څخه شرایط پر ځای سي. یو قدم به امریکا پورته کوي، یو قدم به طالب پورته کوي، یو قدم به د افغانستان دولت پورته کوي. هغه انتقاد چې موږ لرو، هغه جفا چې سوې ده د افغانستان سره، هغه دا ده چې دغه شرایطو ته دوی احترام ونه کوي. امریکې یو وار خپل قدمونه ټوله چټک کړل، د یو سره بې د دې چې انتظار وباسي چې طالبان او د افغانستان دولت خپل قدمونه پورته کړي، او د افغانستان مشرانو هم متاسفانه غیر مسئولانه په دې کې حرکت وکړي. همدغه بخښنې سره د دوحې په موضوع کې به لږ تم شو. د دوحې دریم کنفرانس هم څه موده وړاندې ترسره شو او دا لومړی ځل و چې طالبانو پلاوي هم پکې ګډون وکړ. ستاسو په نظر د دوحې تړون د طالبان دپاره موفقیت و او یا د افغانستان په زیان و په مجموع کې؟ په دې هکله ما یو څه ولیکل هم، د بي بي سي د خوا څخه نشرم سول. زه د دوحې بهیر د اخري مجلس 2 قدمه پرمختګ پکې وینم او 2 قدمه په شاتګ پکې وینم. پرمختګ اول دا وی چې هغه د طالبان راوستل و مجلس ته. دوی د 25 هیوادو په دې باندې اجماع وکړه چې بلې هغه فیصله چې د ملل متحد په امنیت شورا کې سوې وه، د 28 مصوبه، چې دغه زموږ اجماع ده، په افغانستان کې باید سوله راسي او د افغانستان دولت باید ټول حقوق او ازادۍ د افغانستان د خلکو ومني او بین المللي تعهداتو او ژمنو ته غاړه کښېږدي. دا یو پرمختګ و، دا زبردست کار وسوی چې دا وسوی. اما په شاتګ هم په دې کې شته. یو په شاتګ دا دی چې دغه اجنډا صحیح نه وه د دریم مجلس. په فرعي موضوعګان، هغه موضوعګان هم مهمې دي، اما فرعي دي نسبتا و هغه اساسي موضوع ته چې نظام څنګه مشروع سي، د افغانستان خلک حقوق څنګه رعایت سي. یو دغه اشتباه و. دویم اشتباه دا وه چې په هغه کې د افغانستان با اعتباره سیاسي او مدني حرکتو خوځښتو حضور نه و. موږ به دنیا ته وایو، خو بیرته هماغه دغه اشتباه تکراروي د دوحې د موافقتنامې. په هغه کې هم افغانستان دولت او خلک محروم سول چې ګډون وکړي. یوازې امریکا کښېنستله د طالبانو سره. اوس بیرته هماغه خلک بیا کښېني د طالبانو سره توافق کوي او د افغانستان خلک یې محروم کړي. یعنې یوه جفا چې پخوا سوې ده او د بدو نتایجو ته رسېدلي، هغه بیرته تکراروي. نو په دې کې امریکا، اروپا او زموږ په منطقې کې همسایګان او دا 25 هیوادونه مسؤلیت لري چې دوی باید عاقلانه او مسؤلانه عمل وکړي او د افغانستان د خلکو حضور په دې پروسه کې تامین کړي. ډېره مننه. یو په دې اړوند یو بله پوښتنه، تر ډېره پورې ویل کېدل چې طالبان اوس هغه د 90مو کلونو طالبان نه دي. ستاسو په نظر وروستیو پرمختګونو ته په کتو آیا طالبانو تغییر کړی که لا تر اوسه پورې هم همغه د 2 لسیزو پخواني طالبان دي، په خپلو موقفونو ولاړ دي؟ ښه، تغییرات خو ډېر شته. یعنې هغه وخت او د دې وخت په نسبت تغییرات ډېر دي. هغه زموږ دپاره ډېره مهمه موضوع نه ده. زموږ دپاره مهمه موضوع دا ده چې آیا طالبان د افغانستان د خلکو د ښځو او نارینه و حقوق او ازادیو ته او د افغانستان د خلکو د ارادې ته تمکین کوي، غاړه کښېږدي که یا دا کار یې نه هغه وخت کړی وي، نه یې تر اوسه کړی دی. هغه وخت هم مصیبت سره مخامخ سول، هم یې هېواد مخامخ کوي. اوس هم که دې کار ته دوام ورکړي، مصیبت سره به مخامخ سي.
د حل لاره څه کیدای شي په دې اړوند؟ ځکه لیدل کېږي تر اوسه پورې دوی هېڅ څه ته غاړه نه ږدي، په خپل موقف او خپل دریځ کلک ولاړ دي. بس حل لاره بین الافغاني خبرې، سیاسي پروسه او هغه مواد چې دوی ورته یعنی ژمنه کړې وه په دوحې په موافقتنامې کې، او هغه مواد چې په د شورای امنیت په مصوبې کې راغلي دي د ملل متحد، هغه په واضح ډول وایي چې افغانستان باید په تروریزم په مرکز بدل نشي، صلح باید دایمي سي، او د افغانستان هر څوک چې پکې حاکم وي د افغانستان و بین المللي تعهدات او ژمنو ته وفادار پاتې سي. موږ وایو ورونو راځئ چې دغه کار په خبرو سوله ییز ډول یې حل کړو، او اوس هغه د دوحې پروسه شروع شوې ده، په همدې چوکاټ کې دا موضوع باید حل سي. دغه د حل لاره ده. د حل لاره دا نه ده چې د افغانستان خلک د دې پروسې څخه محروم سي، یا ځینې هیوادونه په خپل سر په دو جانبه ډول ځینې اقدامات وکړي چې وروسته به باندې پښیمانه وي. ښاغلی اتمر، د دوحې په دریم کانفرانس کې د سیمو هیوادونو هم ګډون کړی و، نړیوالو نهادونو هم ګډون کړی و. تر ډیره پورې داسې معلومیږي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه پرته له دې چې له طالبانو سره تعامل ولري، بله ګزینه په اصطلاح بل انتخاب نه لري. دغه تعامل آیا د افغانستان د خلکو او د افغانستان په ګټه دی په دې شکل، که نه بیا هم اشتباهي ترسره کیږي؟ زه همیشه د تعامل طرفدار یم، مخصوصا په دوه حصو کې. اول د افغانستان خلک سخت په یو بشري ناورین کې دي او د دنیا و مرستې ته ضرورت لري، او د دنیا مکلفیت دی چې د دوی سره صادقانه مرسته وکړي. دویم سخت د دې طرفدار یم چې د طالبانو سره تعامل د سولې په خاطر، د مشروع نظام د راتګ په خاطر وسي، نه د شخصي ګټو په خاطر د دې هیوادو. هغه ګټې ساتل کیږي که چیرې دا اصلي تعامل چې بین الافغاني خبرې دي او توافق دی، هغه ته موږ ورسیږو، د دې هیوادو د ټولو ګټو ساتل کیږي. اما استدلال اوس دا دی چې دغه باید په یو شفاف ډول د دوحې د پروسې د طریقه د افغانستان د خلکو د حضور سره وسي. ډېره مننه. تر ډیره پورې ښاغلی اتمر، د نړیوالې ټولنې غوښتنه هغه د ښځو تعلیم او کار او په ضمن کې د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دغه د ټول شموله حکومت تعریف تر اوسه پورې واضح شوی نه دی، مختلف تعریفونه دي. ستاسو په اند ټول شموله څه کیدای شي، او فکر کوئ طالبان به د ښځو حقونه چې دوی خپله داخلي مسله ګڼي دې ته به نړیوالې ټولنې ته به قناعت ورکړی شي؟ اول ټول شموله کلمه ښه کلمه نه ده، چې که د دې معنا دا وي چې بیرته د سیاسینو ترمنځ قدرت وویشل سي، دا غلط سیاست دی، دا صحیح نه ده. صحیح سیاست، صحیح طریقه دا ده چې ملت ته واک ورکول سي چې خپله اراده تمثیل کړي او خپل رایې څخه کار واخلي، او په خپل ارادې باندې یو نظام ځان ته راوړي، او هغه نظام و ملت ته جواب باید ورکړي او مسؤل واوسي. یعنی اصلي فکر د افغانستان د آیندې دپاره همدا دی. نو دوی باید په عوض د ټول شموله پر مشروع نظام باندې تاکید وکړي، او د مشروع نظام تعریف ما د مخه هم وکړي. هغه نظام دی چې د خلکو پر رایه راسي او د خلکو و حقوقو ته پابند پاتې سي، با وفا پاتې سي، جفا ورسره ونه کړي او خلکو ته مسؤل واوسي. ښه، دا اوله مسله ده. بنان هم طالب باید په دې پوه سي، هم دنیا او هم د افغانستان سیاسیون، چې موږ بیا بیرته د قدرتو د سیاسي قدرتو ترمنځ د یو قدرت د ویشېدلو طرفداره نه یو. موږ د خلکو د ارادې د تمثیل طرفداره یو، د خلکو د واک، د خلکو د رایې طرفداره یو، ښځه او نارینه. دویمه موضوع چې دوی تاکید کوي چې دا زموږ داخلي موضوع ده، که داخلي که خارجي موضوع یې په همدې طریقې چې دوی مخ ته ځي، دا لویه جفا ده د افغانستان سره.
دا حق د خلکو څخه د ښځو څخه د نجونو څخه اخیستل د افغانستان د پرمختګ سره، د افغانستان د بقا سره، د افغانستان د روغتیا سره یوه لویه جفا ده. دوی باید دا ودروي. دوی ته زموږ خبره دا ده چې هیڅ لحاظ ته توجیه نه لري چې دا کار کوي، نه د افغانستان د دود د لحاظه او نه د شرعي لحاظه. 50 اسلامي هیوادونه چې د دې OIC غړي دي، راځه چې کښېنو ورسره چې په کوم هیواد کې همدغه پالیسي ده چې دی کوي. بنان ته په دې پالیسي کې نه د صحیح شریعت نمایندګي کوي او نه د افغانستان د دود او د ارزښتو. دا باید ودروي. موږ وایو چې که ته دا کار ونه کړې، ته به هیڅ کله د ملي مصالحې څخه برخورداره نشي. هیڅ کله به نور افغانان در سره کښېنني، په رسمیت به دې ونه پېژني، مشروعیت به پیدا نه کړي. ته چې مشروعیت پیدا نه کړي د یو نظام په صفت، نو بیا نسې کولی چې هغه سیاسي، اقتصادي، بشري، حقوقي او امنیتي بحرانونه حل کړي. ښاغلی اتمر، افغانستان تر اوسنیو حاکمانو لاندې ستاسو په نظر کوم لوري ته روان دی؟ دوی طالبان اوسنی وضعیت خپلې لاسته راوړنې هم پکې بیانوي. د دوحې په 3م کانفرانس کې هم نړیوالو ته خپلې لاسته راوړنې واضح کړې چې موږ په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې چې یو امنیت او بعضې نور مسایل دي. ستاسو په نظر افغانستان کوم خواته روان دی په اوسني وضعیت کې، او د بدلون څرک لیدل کېږي که نه؟ امنیت به زه دوی ته ووایم چې ښه، دا مه وایه چې ما امنیت راوستئ، دا ووایه چې زه نور نه وژنم خلک. پخوا مې وژل، اوس یې نه وژنم، کور دی آباد، ښه کار دې وکړئ چې مقصد د خلکو د وژلو څه دي لاس اخیستی دی. په هغه وخت کې خو امنیت یا د دوی د خوا د خطر لاندې و یا د داعش د خوا. داعش خو هغه دوام ورکړی دی، دوی ودروي، خپل حکومت یې دی، خپل حکومت سره نه جنګېږي، کور دی آباد، دا دې وکړئ. همه خبره دا ده چې دا امنیت ته ساتلی سي، دا ته نسي ساتلی. یو ملت چې دومره ضعیف کې، دومره فقیر کې، دومره محروم کې، او د خارجیانو ځینې حلقاتو ته د افغانستان په خاوره کې اجازه ورکړي او ووایه چې خیر خیریت، دا امنیت نه ساتي، دا به لوی ناورین افغانستان ته راوړي. دوی باید په دې پوه شي چې دنیا سترګې لري، دا شیان ویني، د افغانستان خلک سترګې لري، ویني. هره ورځ د ملل متحد ریپورټونه پسې راوځي. هماغه ملل متحد چې دنیا وظیفه ورکړې ده چې ته وګوره چې په افغانستان کې څه تېرېږي، همدغه خبرې کوي. نو بنان موږ به دوی ته وایو چې ستاسې لاسته راوړنې اول خو د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره سمون نه لري، دویم دا پایداره نه دي، بقا نه لري. ښه خبره دا ده چې تاسې چې اوس حاکمان یاست په افغانستان کې، د افغانستان د خلکو سره کښېنئ، بین الافغاني خبرې وکړئ. بین الافغاني خبرې کې دوی کله کله وایي چې موږ د چا سره کښېنو. دوی په هماغه موافقتنامه که تاسې ولولئ، په موافقتنامې کې ویلي دي چې د افغاني جوانب سره کښېنو. په هغه وخت کې هم نه ویل چې د افغانستان د حکومت سره کښېنو. افغانستان حکومت نشته، افغاني جوانب خو شته، موږ ټول افغاني جوانب یو، ټول یو، موږ کولی شو په ډېر ښه اتفاق راسو کښېنو، هلته خبرې وکړو. بنان د طالبانو څخه غوښتنه دا ده چې د ملت غوښتنه ده او د تاریخ اقتضا ده چې کښېني و خبرو ته او دا پروسه، سیاسي پروسه را پیل کړي، هم دنیا ته غوږ ونیسي، هم د افغانستان خلکو ته. آیا هدف مو د بن په څېر د یو بل کانفرانس رابلل دي چې ټول اړخونه پکې دخیل وي؟ هغه خو بې شکل وي، اما محتوا دا ده چې یوې خواته طالبان دي، بلې خواته ټول هغه افغانان چې طالبان نه دي. دا دي کښېبنو په یو پروسه کې، دوی دې کښېني په دې پروسه کې. زما به ډېر تاکید چې په دې پروسه کې د ځوانان، میرمنې دا ټوله حضور ولري. هغوی دې هلته کښېني، خبرې دې وکړي،
د افغانستان پر آینده باندې اول پر یو اساسي قانون باندې موږ یو اساسي قانون درلود چې هغه د افغانستان حقوق د خلکو حقوق تضمین کړي، پر هغه توافق وشي، د نظام شکل تعیین شي، په یو توافق مخته ولاړ شو. ډېر مننه. ژبه شو اوسني وضعیت د افغانستان په اوس وخت کې له پراخ بشري ناورین او اقتصادي ناورین سره مخامخ دی. څه فکر کوئ د امریکا په اوسنیو مرستو باوجود دغه وضعیت به تر څومره پورې دوام وکړي؟ آیا له دې به هم بدتر شي؟ او څه کیدی شي تر څو د افغانستان خلک له دغه وضعیت څخه راووځي؟ له بده مرغه دا وضعیت دوام کوي، ځکه کوم کومکونه چې کیږي چې هغه د ډاکټرانو اصطلاح استعماله کوم مسکن دي، هغه د مرض عامل نه حلوي، نه ایسته کوي. مسکن دی فقط درد آرامه کوي د یو څو وخته دپاره. اوس دا کومکونه له پخوا کم سوي دي. زموږ خبره دا ده چې بشري کومکونه دي دوام وکړي، اما بشري کومکونه سیاسي حل منځته نه راوړي. بدن سیاسي بهیر باید شروع شي. سیاسي بهیر چې یو مشروع نظام منځته راوړي، اصلي کومک انکشافي کومک دی چې هغه باید وسي، او هغه کومک باید د دولت د لارې وسي، چې هغه اوس نه کیږي په دې خاطر چې دا دولت دوی په رسمیت نه پیژني. بناً په اوسني حالت کې دنیا لوټه په اوبو کې ایږدي او پرې تېرېږي، او دا غلط کار دی. ضروري دی، حتمي دی چې بشري مرسته وسي، اما بشري مرسته کافي نه ده چې د افغانستان اصلي ستونزې حل کړي. هغه سره باید سیاسي اقدامات وسي او انکشافي مرستې. ډېر مننه. څه فکر کوئ آیا د اوکراین مسلې او په منځني ختیځ کې وضعیت اوس بالاخره نړیواله ټولنه دې ته مجبوره کړې چې لوټه باندې پښه کیږدي په اصطلاح، او افغانستان یې تر ډېره پورې هېر کړی ده؟ تاسو هم په دې نظر یاست؟ افغانستان خو تر ډېره اندازې پورې خپل اهمیت و دوی ته د لاسه ورکړی دی. هغه اهمیت چې افغانستان پخوا و دوی ته درلودی هغه اوس نه لري، چې د تاسف وړ خبره ده. اما دوی باید په دې پوه شي چې د افغانستان څخه مخ اړول معنا د دې نه ده چې هغه ستونزې چې د افغانستان خلک یې لري یا یې دوی لري هغه به په خپل ذات سره حل شي. هغه نه حل کیږي. باید بین المللي او ملي همکاري چې د ستونزې حل شي. د فلسطین مسله یوه لویه، د غزې مسله یوه لویه مسله ده چې په هغې کې هم دنیا باید صادقانه عمل وکړي. د هغه خلکو بې رحمانه وژل بې نهایت لوی تاوان به وکړي و منطقې ته و دنیا ته. د اوکراین مسله هذا القیاس. زموږ غوښتنه دا ده چې دنیا دا توان او دا کفایت لري چې د دې ټولو مسلو سره صحیح چلند وکړي او رسیدګي ورته وکړي. په دې کې افغانستان باید یو دوی هیر نه کړي، او دویم هغه معضلې چې نورو ځایونو کې لري هغه افغانستان ته رانه وړي. افغانستان دې د دې معضلو څخه لرې ساتي. په د خپرونې وروستۍ شېبې هم دي ښاغلی اتمر، د نړیوال ټولنې یو بل اندېښنه په افغانستان کې د تروریزم بیا ظهور ده، او له دې هېواده د مهاجرتونو موضوع هم اروپایي هېوادونو په ځانګړې توګه آلمان او ځینو نورو هېوادونو ته مطرح ده. آیا په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته تروریستي ډلې ډېرې شوي دي، فعالیت یې ډېر دی، او آیا خطر متوجه دی سیمې هېوادونو او نړیوال ټولنې ته؟ په دې هکله د ملل متحد د څار اداره چې مسؤلیت لري وضعیت وڅاري او په هر 3 میاشتو 6 میاشتې کې ریپورټ وړاندې کړي د امنیت شورا و مجلس ته د ملل متحد. هغوی په هر ریپورټ کې په دې هکله سختې اندېښنې راپورته کوي. سختې، ډېرې جدي اندېښنې راپورته کړي. نو دا اندېښنې و دې ته عدم رسیدګي د افغانستان او دنیا دپاره لوی ناورین رامنځته کړي. خدای مکړه. بدن دا زموږ غږ دی هم پر طالبانو باندې هم پر دنیا باندې چې کښېنئ، سیاسي بهیر تقویت کړئ، د سیاسي بهیر د لارې
یو مشروع نظام او دایمي صلح راوړي او مه پرېږدئ چې افغانستان بیا یې ور د خارجیانو د پښو لاندې ولویږي. فکر کوئ ولې چین او روسیه په دې وروستیو کې د افغانستان اوسنیو حاکمانو ته ډېر ورنږدې شوي دي؟ د ځینې نور هېوادونه هم غواړي له دوی سره تر یوه اندازې پورې اړیکې لا پسې پراخ کړي. دلیل یې څه دی ستاسو په نظر؟ دلیل خو هر هېواد خپل منفعت تعقیبوي. هوښیار هغه هېواد دی چې خپل منفعت د نورو سره یو ځای په ګډون تعقیب کړي، نه خپل منفعت د نورو د منافع په قیمت باندې، چې هغه لویه ستونزه به هم و دوی ته پیدا کړي هم افغانستان. د چین او روسیې منافع څه دي په افغانستان؟ چین، روسیه او نور هېوادونه ما د مخه عرض مې وکړئ چې درې ډېرې مهمې ګټې لري په افغانستان کې. اوله ګټه یې دا ده چې د افغانستان څه و دوی ته کوم تهدید را مخته نشي. په افغانستان کې دایمي صلح واوسي او افغانستان د تهدیداتو په مرکز بدل نشي. دوی ټوله دا شی غواړي. دویم، دوی ټوله دا غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي، او ثبات بې د افغانستان د خلکو د حقوق او د افغانستان د خلکو د ګډون څخه منځته نه راځي. دا دویمه خبره. درېیمه خبره، دوی غواړي ځینې، البته ټوله نه، چې د افغانستان د لارې افغانستان سره او د افغانستان د لارې د نورو هېوادو سره تجارت وکړي او اقتصادي اړیکې ولري او پرمختګ وکړي. دا در سره مشروع خبرې دي. زموږ غږ پر دوی باندې دا دی چې دغه ټوله سره یو ځای چې همدا اوس ناست یاست په دوحې کې چې بیرته کښېنئ، دغه پر میز باندې کښېږدوئ او پر طالب مو غږ دی چې راسه دې ته کښېنه، او افغان سیاسیون دې هم راسي کښېني، پر همدې مسلې باندې دې یو ځای تصمیم ونیسي چې د ټولو ګټې د ټولو د اجماع سره په یو ترتیب عملي سي، په یوه طریقه باندې. دا چې هر یو جلا جلا مخته ولاړ سي، په هغې کې شفافیت نشته، پوره نه پوهېږو. نور هېوادونه په دې فکر کېږي چې په خدای د خپله چاره وکړه، لکه چې و ما ته تاوان رسوي. هغه بیا د دې کار مخه نیسي. خو دوی باید په دې خبره باندې پوه سي، نه امریکا په یوازې ډول کولی سي په افغانستان کې خپل منافع تامین کړي، نه روس، نه چین، نه ایران، نه پاکستان. ټوله مجبور او مکلف دي چې په عمومي ډول چې د افغانستان منافع اول وساتل سي، د دوی ګټې ورسره ساتل کېږي په هماغه کې. دا درې خبرې چې ما وکړلې چې افغانستان امن سي، مشروع نظام پکې راسي او اقتصادي اړیکې تامین سي. په دې برخه کې د پاکستان ګټې ستاسو په نظر څه کېدای شي؟ طالبان تر ډېره پورې پاکستان باندې تور دی چې د طالبانو ملاتړ کوي. آیا اوس هم فکر کوئ چې پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لري او دا کوم سیاستونه چې روان کړي آیا دا د نورو په خوښه دي؟ د پاکستان و خلکو ته زموږ همیشه احترام دی. د پاکستان د دولت و سیاستو ته، د اردو و سیاستو څخه زموږ همیشه انزجار وي او دی. دوی هیڅکله زموږ و مشترکو ګټو ته نظر ونه کوي. ګټه په دې کې وه چې یو مشروع نظام په صلح کې د دواړو خواو په همکارۍ کې وساتل سي. هغه کار یې ونه کوي. هر شي چې امکان درلودی هغه ته یې لاس وروړی چې جمهوریت و سقوط ته ورسوي، چې ویې رسوي. څلورو عواملو څخه یو یې هم دوی وي او تر ټولو مهم یې هم دوی وي. هغه یې ورسوي. اوس سړی د پاکستان د مشرانو څخه پوښتنه، د اردو د مشرانو څخه پوښتنه وکړي چې دا دې په ګټه سوی که دې په تاوان سوی. دا خو په دغه کې د لیکل چې کله موافقتنامه د دوحې وسوه، وزیر دفاع یې لیکل چې د چا سره قدرت دی او د چا سره خدای دی. موږ سره خو همیشه خدای وي. اوس ووایه چې چیغې وهې چې ټول تکلیف مې د افغانستان څه دی. آیا اوس هم په هغه خبره یې محترم دفاع وزیر صاحب؟ خو دا حل دې راوستی پر افغانستان باندې، اوس یې پر ځان هم راغلی دی. د پاکستان ګټه په دې کې ده
چې اوس بل کوم بلا جوړه نه کړي د افغانستان په ضد باندې، او د افغانانو چې په خپله خاوره کې ژوند کوي و هغوی ته نور تاوان ونه رسوي. که د دې ډیورنډ کرښې ها خواته دي یا دې خواته دي، په لر و بر کې د افغانانو و حقوق ته احترام وکړي. یوازینۍ لاره دایمي صلح او دایمي اړیکې او د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام دی. د طالبانو په هکله به خبره واضح وکړم چې طالب مجبور و مکلف دی چې اول د خپلو خلکو سره جوړ سي، بیا د دنیا سره. که د خپلو خلکو سره جوړ نه سي او د دې هېواد هغه بل هېواد سره کومه طریقه جوړه کړي، دا بقا نه لري. ډېر ښه. دلته یو بله پوښتنه مطرح کوم ښاغلی اتمر. پاکستان پوځ په دې وروستیو کې د یو لړ نویو عملیاتو د پیل خبره کړې وه چې له یو شمېر مقاومتونو سره مخامخ شول، ځینې خوځښتونه او ځینې لاریونونه هلته وشول. ځینې سیاستوال، ځینې پاکستاني سیاستوال بیا په دې نظر دي چې په دې سیمه کې یوه بله جګړه، یوه بله لوبه د پیل کېدو په حال کې ده چې نه تنها قبایلي سیمې بلکې افغانستان او مرکزي اسیا ته به دا وغوړېږي. تاسو هم په دې نظر یې؟ آیا څه پیلیدونکي دي اوسنیو شرایطو ته په کتو؟ هر نظامي او خشونت آمیزه عمل د لر و بر افغانانو سره د تقبیح وړ دی، سخت د انزجار وړ دی او هیڅکله به کامیابه نشي. پاکستان و مشرانو ته مهمه خبره دا ده چې دا اور مو پخوا بل کړئ، هم مو موږ ته تاوان ورسوئ، هم اوس د دې اور لمن تاسو ته رسېدلی ده. اضافه تر دې اور مه بلوئ. دا لر و بر افغانان په ارامه پرېږدوئ چې خپل ژوند وکړي. کور مو ودان. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر له وخت نه مو له مرکې نه مو ډېره مننه کوم. سلامت اوسئ. ډېره زیاته سلامت. ډېره